وَإِنْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ فَذَبَحَ المحرم د عمره یا د حج احرام تړلې سوې تنخکار فذبیحته میتۃ نو دزدا ذبیحه مردار ده حلال ده لا يحل اكلها حلال ندی خورل ندی ځکه دی الله منع کړي او الله دی یو شی چې منع کړي نو کار حرام وي نو د محرم ذبیحه دا به حلال نه خورا کوم زناور یا د اخکاری مخکې ودر لتیر شول چې ګډا دارنګي غوام اوخ چرګا اورنۍ سو پتا دا ټول محرم په حالت احرام کې ذبح کول شي ولا باس او باک نشتا یاکل المحرم چې اخری محرم لحم سوید وخد اخکار استواده چې وغیل رخکار کړي وی حلال حلال سړي یو سره په احرام کې نه وغ اخکار کړي او د دې محرم د پاره نه کړي خپل ځان د پاره کړي نو کچره حلال سره چې په احرام کې نه دي د وچ خارو کې نو محرم هغه پړې شي وذبحه هغه خپل ذبح هم کې د حلال سره اذا لم يدل المحرم عليه چې کله خودن نیکړي محرم په دې احکار باندې هغه دی ویلي ني چې دغه احکار ولا مرهو نه ورته حکم کړي بسویدی په احکار کولو داغه وفي سوید الحرم ادا خواغه مسله و چې سره په احرام کې دي او د حدود حرم نه بار دي نخکار دو چې ورته حرام دي او سره چې حدود حرم کې نو په احرام کې نو کې احرام کې نه دي خکار ورته ناروا دي وفي سوید الحرم او پخکار د حرم کې اذا ذبحه الحلال چکل ذبح کې غیر حلال الجزاء نو پدې کې بم پدوانه جزاء راځي یو سره حلال دی خود حدود حرم خکار ذبح کو نتاوان بته راځي ذکر ال امن و امان لا کرا انسانان سکه چې حیوانات لمپدي کسی امن و امان نه او هغه حیوانات نو کې مله چولوي څوک لاړي نه مشاهده کوي چې نور زیونو کې زناور یریږي لیکن هغه ځکه قدرتی د حدود حرم اثرات داغي پزمنو کې وي وان قطع حشيش الحرم او کچا پریکل وافد حرم او شجره الذي یاون داغي آغا ليس بمملوکن چې دا د چا ملکیت کې نیوي ولا هو او نه دا هغه قسم نوي مما ينبته الناس چې خلق غیلر کوي نفاره قیمته بد قیمت وي اے د حرم هغه واقع چې په خپل راخیږي حدود حرم داغي کټکول دا حرام یو کچا کټکل نو پاغه به جزا راځي یو خلق یو نه کړلې خلق یو شی کړلې نو داغي کټکول درست کی خپل مالک له درست دي ځکه مالک نه بغیر دبل چاشي لګوته نشي وړي د مالک نه بغیر که یو سړی مثال په تور حرم کې یو سړی په خپل کړلې او دا غفرې کو نو کده حرام سزا بنشته خو پر دې ملکیت کې تصرف وکل شیء هر غشی فعله القارن چونکی غیر حج قارن والا چې داغه دو احرامونه دی یو د عمره او د حج مما ذکرنا راکم چې مو ذکر کړل ان فيه على المفرد چې پاغه کې په یواز حج کون کی باندې دمن یو دمو نفعل القارن فيه دمان فقارن بدو دمو دی اے حج مفرد یواز د حج حرام چې شاتړلې نو چې پاغه یو دم راځي نو فقارن بدو دمو راځي دا کوم زیونو کې چې وای چې پاله دمون پاله دمون دم لحجه یو دم داغه د حج د وجنا ودم لعمرته او بل دم داغه د عمره د وجنا الا ان يتجاوز الميقات مگر دا چې تیر شي او سړی د میقات نه غیر محرم بغیر د احرام نه اے میقات نو ورتیر شکم میقاتونه چې د الله حبیب د حدود حرم نه غیر چا پیر مقرر کړی یو سړی حج عمره تطلو او بلا احرام ورتیر شو ثم يحرم بالعمره والحج او بیا د احرام تړي د عمره او د حج نو پدمانه لازمیږي دم یو دم په لازمیږي زکه دې کې د حج قارن نشو حج قارن غیلوي چې هغه د آفاق او نه د دواړو نیت سره
او دغه د میقات نو ورتیر شو د دواړو نیت کوي و اذا اشترک محرمان او کله چې شریک شي دو محرمان دو سړي په حالت حرام کې او شریک شول فی قتل سوید فوجل دخکار کې نفعل كل واحد منهم الجزاء كاملا فهر یو بکامل جزا وي دانه چې دواړه کوئی نه یو ښکار تاوان په دواړه نیم نیم ورکو نه هر یو به پورا ورکړي و اذا اشترک حلالان او کله چې شریک شي دو حلال سړي فی قتل سوید الحرم فوجل دخکار حرم کې نفعلهما جزاء واحد فدی به یو جزاء دو حلال محرم او کله چې خرج کی محرم سوید الخکار او ابتاعه یوالی نفل بیع باطل دا بیع باطل دا سراړو دا بیع شوینا دا حرام د تخکار پد حرام او نخکار په خرصولم حرام او خکار غسل مرتسری دا ورته حرام دی